دی Küche پخلنځي ته یا هم اشپزخانې ته ویل کیږي. مثلا ist in der Küche هغه په پخلنځي کې دی. Das Bad حمام ته ویل کیږي. مثلا das Bad ist rechts neben der Küche حمام ښي طرف ته د اشپزخانې څنګ ته دی. سلامونه او احترامات. په نننۍ ویډیو کې یو ځل بیا تاسې ټولو ته هرکلی وایم. هیله ده چې تاسې ټول به راته رک او روغ یاستئ. په نننۍ ویډیو کې بیا هم د شخیټي پلوس نوی A1 2 د نهم لیکسیون ټول لغاتونه له پښتو ژباړې او له یو مثال سره وړاندې کوم. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او د ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. Der Führerschein چې یو نوم دی د ډریورۍ لایسنس یا هم د موټر چلولو جواز ته ویل کیږي. د مثال په توګه ohne Führerschein darf man nicht Auto fahren. پرته له لایسنس څخه څوک اجازه نه لري چې موټر وچلوي. Das Ticket چې یو نوم دی ټیکټ ته ویل کیږي. د مثال په توګه hast du dein Ticket dabei؟ آیا ته خپل ټیکټ له ځانه سره لري؟ او په بل مثال کې وایو ich habe ein Ticket für das Konzert gekauft. ما د کنسرت لپاره یو ټیکټ واخیست. Das Amt اداره خصوصا د دولتي ادارو او دفترونو لپاره استفاده کیږي. د مثال په توګه Sie arbeitet in einem Amt für Migration. هغه د مهاجرو په اداره کې کار کوي. Gültig چې یو صفت دی د اعتبار وړ یا هم قانوني په معنا دی. د مثال په توګه Ist das Ticket noch gültig؟ آیا دا ټیکټ لا هم د اعتبار وړ دی؟ په بل مثال کې وایو Die Regel ist nur für Erwachsene gültig. دا قاعده یا هم دا قانون یوازې د لویانو لپاره د اعتبار وړ دی. Erwachsene د لویانو یا هم بالغانو په معنا دی. Mieten چې یو ورب یا هم فعل دی د کرایه کول یا هم اجاره کولو په معنا دی. د مثال په توګه Ich möchte eine Wohnung mieten. زه غواړم یو اپارتمان کرایه کړم. Ausländisch د بهرني خارجي او یا هم د بهرنیو هیوادونو اړوند شیانو لپاره کاریږي. د مثال په توګه Ich mag ausländisches Essen. زه بهرني خواړه خوښوم. په بل مثال کې وایو Das ist eine ausländische Firma. دا یوه بهرنۍ کمپنۍ ده. Europäisch چې دا هم یو صفت دی د اروپایي یا هم د اروپا پورې اړوند شیانو لپاره استفاده کیږي. د مثال په توګه Die Europäische Union besteht aus vielen Ländern. اروپایي اتحادیه له ډیرو هیوادونو څخه جوړه ده. Jung چې دا هم صفت دی د ځوان کم عمره یا هم نوي په معنا دی. د مثال په توګه ist noch sehr jung. هغه لا کوچنی یا هم ځوان دی. Die Fahrt د سفر په معنا دی او ټول هغه سفرونه چې د موټر، ټرین او یا هم دې ته ورته نقلیه وسیلو په واسطه ترسره کیږي دا کلمه کارول کیږي. د مثال په توګه Ich wünsche dir eine gute Fahrt. زه تا ته ښه سفر غواړم. Die Fahrkarte د ټیکټ په معنا دی. د مثال په توګه Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen؟ زه چیرته ټیکټ اخیستلی شم؟ اوس شاید ستاسو ذهن ته دا هم راشي چې موږ لږ مخکې Das Ticket هم ولوست چې هغه هم د ټیکټ په معنا و. نو د دې دواړو ترمنځ توپیر دا دی چې ټیکټ عمومي دی او د ټول هر څه لپاره استفاده کیږي. که هغه بوس، ټرین او یا هم پارک ته د تګ اجازه، سینما ته یا هم د لوبو میدان یا ځای ته د تللو اجازه. خو فار کارته یوازې د نقلیه وسایطو د اجازې لپاره استفاده کیږي. او ټیکټ یو عمومي کلمه ده چې د دې ټولو لپاره کارول کیدی شي.
müssen چې یو موډال ورب دی د باید یا هم مجبور کېدلو په معنا دی او دا کلمه هغه وخت کاریږي چې یو څوک د یو کار په کولو باندې مجبور وي. د مثال په توګه ich muss morgen früh aufstehen. زه باید سهار وختي راپاڅم. früh د وختي په معنا دی. ausfüllen یو جدا کېدونکی فعل دی چې د ډکولو په معنا دی او مفهوم یې د فرم یا هم سند د خانخالیو ډکول دی. د مثال په توګه bitte füllen Sie das Formular aus. مهرباني وکړئ دا فرمه ډکه کړئ. der Ausweis د پیژندپاڼې یا هم تذکرې په معنا دی. د مثال په توګه ich habe meinen Ausweis verloren. ما خپله پیژندپاڼه ورکه کړې ده یا هم له لاسه مې ورکړې ده. verloren د ورکولو په معنا دی. mitbringen یو جدا کېدونکی فعل دی چې معنا یې له ځانه سره راوړل یا هم له یو ځای څخه یو څه له ځانه سره راوړلو ته ویل کېږي. د مثال په توګه ich bringe meine Bücher mit. زه خپل کتابونه له ځانه سره راوړم. die Papiere د کاغذونو یا هم مهم سندونو لپاره کارول کېږي. دا د جمع حالت دی او مفرد حالت das Papier دی. د مثال په توګه haben Sie Ihre Papiere dabei. آیا خپل اسناد یا هم کاغذونه در سره لري یا هم در سره دي. unterschreiben دا یو نه جدا کېدونکی فعل دی چې معنی لاسلیک کول یا هم امضا کول دي. د مثال په توګه ich habe den Vertrag unterschrieben. ما قرارداد لاسلیک کړ. unterschrieben د unterschreiben تیر شوی حالت دی. بار د نغدو یا هم فیزیکی په معنا دی چې اکثره د نغدو پیسو ورکړې په معنا دی. د مثال په توګه möchten Sie bar oder mit Karte zahlen. تاسو غواړئ نغدي پیسې ورکړئ که له کارت سره. funktionieren د کار کول، فعال او چالانه پاتې کېدلو په معنا دی او دا کلمه اکثره د ماشینونو، وسایلو، سیستمونو او یا هم پلانونو د فعال او یا هم کار کولو په معنا دی. د مثال په توګه der Plan hat gut funktioniert. پلان ښه کار ورکړ یا هم ښه نتیجه یې ورکړه. das Ziel د هدف یا هم مقصد په معنا دی. د مثال په توګه mein Ziel ist es Deutsch zu lernen. زما هدف دا دی چې الماني زده کړم. بل مثال کې وایو wir haben unser Ziel erreicht. موږ خپل هدف ترلاسه کړ یا هم خپل هدف ته ورسېدو. wählen د ټاکل، انتخابول او یا هم رایه ورکولو په معنا دی. د مثال په توګه welches Thema hast du gewählt. تا کومه موضوع انتخاب کړې ده. gewählt د wählen تیر شوی حالت دی. der Erwachsene د لوی یا هم بالغ په معنا دی چې ښځینه بڼه یې die Erwachsene دی. د مثال په توګه nur Erwachsene dürfen diesen Film sehen. یوازې لوی یا هم بالغ کسان کولی شي دا فلم وګوري. auswählen د غوره کولو په معنا دی، یعنی له یو څو شیانو څخه د یوه غوره کولو ته ویل کېږي. د مثال په توګه bitte wählen Sie eine Sprache aus. مهرباني وکړئ یوه ژبه غوره کړئ. zuerst چې یو قید دی د لومړي هم تر ټولو مخکې په معنا دی. د مثال په توګه zuerst frühstücke ich, dann gehe ich zur Arbeit. لومړی سباناری یا هم ناشته کوم بیا کار ته ځم. danach چې دا هم یو قید دی د بیا یا هم وروسته له هغې په معنا دی. د مثال په توګه ich mache meine Hausaufgaben, danach sehe ich fern. له کورنۍ دندې وروسته تلویزیون ګورم، یعنی کورنۍ دنده حلوم بیا تلویزیون ګورم. dann د بیا یا هم ورپسې په معنا دی. د مثال په توګه ich stehe auf, dann dusche ich. زه له خوبه پاڅېږم بیا حمام کوم.
د دن او دنخ ترمنځ توپیر دا دی چې دنخ له یو مشخص کار څخه وروسته بل مشخص کار کولو لپاره استفاده کیږي او دن دا یو عمومي حالت دی. مثلا لومړی دا کوم بیا دا کوم، معلومه نه ده چې څه وه، خو یو ترتیب لپاره صرف استفاده کیږي. او دنخ یو مشخص کار وروسته بل مشخص کار کولو لپاره استفاده کیږي. لایزه دا هم یو صفت دی چې د آرامه، غلي یا هم ټیټ غږ په معنا دی. د مثال په توګه بیټي زای لایزه، مهرباني وکړه غلی اوسه. په بل مثال کې وایو ich habe ein leises Geräusch gehört، ما یو ورو غږ واورید. erklären د تشریح کولو یا هم وضاحت ورکولو په معنا دی. د مثال په توګه kannst du mir das erklären، آیا ته کولی شې دا راته تشریح کړي. laut د لوړ غږ یا هم په لوړ غږ په معنا دی. د مثال په توګه bitte sei nicht so laut، مهرباني وکړه دومره شور مه جوړوه یا هم په دومره لوړ غږ مه اوسه. ausmachen د بندولو، خاموشه کولو په معنا دی او د دې ترڅنګ نور ډېرې معناوې هم لري چې هغه جملې ته پر کتلو بیا څرګندېږي. د مثال په توګه kannst du bitte das Licht ausmachen، مهرباني وکړه دا څراغ بند کړه. zuhören د غوږ نیول یا هم په دقت سره اورېدل په معنا دی. د مثال په توګه hör bitte zu wenn ich spreche، مهرباني وکړه غوږ ونیسه کله چې زه خبرې کوم یا هم کله چې زه خبرې کوم غوږ ونیسه. د zuhören او hören ترمنځ توپیر دا دی چې hören عمومي دی او د غږونو او خبرو اورېدلو ته ویل کېږي، خو zuhören د یو څه په دقت سره اورېدل او په هغې ځان پوهولو ته ویل کېږي. aufstehen دا یو جلا کېدونکی فعل دی چې معنی پاڅېدل یا هم درېدل دي. د مثال په توګه ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf، زه هره ورځ په 7 بجو پاڅم. warten د صبر یا هم انتظار کولو په معنا دی چې اکثره د اکوزاتیو سره استفاده کیږي. د مثال په توګه wartest du auf mich، آیا ته ما ته صبر کوي. په بل مثال کې وایو ich warte auf meinen Freund، زه خپل ملګري ته انتظار کوم. die Gebühr د فیس یا هم حق الزحمې په معنا دی. د مثال په توګه die Parkgebühr ist 2 Euro pro Stunde، د پارکینګ فیس 2 یورو دی په ساعت کې. die Kasse د پیسو ورکولو ځای ته ویل کېږي، هغلته چې څوک یو څه واخلي او بیا د هغې د پیسو ورکولو ځای ته چې ورځي. دا چې پښتو کې څه نوم ورته اخلي دا تاسو کولی شئ بیا په کمنټ کې ولیکئ. د مثال په توګه ich gehe zur Kasse، زه د پیسو ورکولو ځای ته ځم. der Moment د لحظې یا هم شیبې په معنا دی. د مثال په توګه warte einen Moment bitte، یوه لحظه صبر وکړه لطفاً. beantragen په رسمي ډول غوښتنه یا هم تقاضا کولو ته ویل کېږي. د مثال په توګه sie beantragt Kindergeld، هغې د ماشومانو د پیسو یا هم Kindergeld غوښتنه کړې ده. lachen د خندلو په معنا دی. د مثال په توګه warum lachst du، ولې خاندې. او په بل مثال کې وایو wir haben viel gelacht، موږ ډیر وخاندل. dürfen دا د موډال وربونو له جملې څخه یو موډال ورب دی چې د اجازه لرل یا هم د حق لرلو په معنا دی. د مثال په توګه darf ich eine Frage stellen، کولی شم یوه پوښتنه وکړم یا هم اجازه لرم چې یوه پوښتنه وکړم. der Schluss د پای، اخیر یا هم نتیجې پر معنا دی. مثلا په پای کې غواړې له یو چا مننه وکړې نو داسې ورته ویل کېږي zum Schluss möchte ich mich bedanken، په پای یا هم په اخر کې غواړم مننه وکړم. Achtung د پام
احتیاط یا هم خبرداری پر معنا دی. د مثال په توګه Achtung, die Straße ist glatt. متوجه اوسه یا هم پام کوه سړک خوای دی. glatt د خوای یا هم هوار په معنا دی. من چې یو بې شخصه ضمیر دی د سړي کس یا هم انسان په معنا دی. د مثال په توګه من kann hier nicht rauchen. څوک دلته سیګریټ نشي څکلی. په بل مثال کې وایو man sagt dass Deutsch schwer ist. خلک وایي چې الماني سخته ده. die Zigarette د سیګریټ په معنا دی. د مثال په توګه Zigaretten sind ungesund. سیګریټ روغتیا ته زیان رسوي یا هم غیر صحي دي. Rauchen د سیګریټ یا هم بل څه سکل یا هم د لوګي په معنا ده. د مثال په توګه hier darf man nicht rauchen. دلته څوک سیګریټ نشي څکولی. در اتومات چې یو نوم دی د اتومات دستګاه یا هم خودکار ماشین لپاره استفاده کیږي او دا داسې ماشینونه یا دستګاوې دي چې پرته له کوم کارکوونکي ترې تاسې خپل د اړتیا وړ شیان اخیستلی شئ. د مثال په توګه der Fahrkart Automat ist kaputt. د ټیکټ اخیستلو هغه اتومات ماشین خراب دی. langsam چې یو قید دی معنی د ورو ورو یا هم کراره کراره. د مثال په توګه sprich bitte langsam چې یو امریه جمله ده معنی د مهرباني وکړه ورو ورو یا هم کراره کراره خبرې وکړه. der Parkplatz د موټرو تمځای پارکینګ یا هم هغه ځای چې خلک پکې کولی شي خپل موټرې تم او یا هم پارکینګ کړي. د مثال په توګه ich suche einen Parkplatz. زه د موټرو تمځای یا هم پارکینګ لټوم. parken د موټر پارک کول، تم کول او یا هم موټر په یو ځای کې درولو لپاره کارول کیږي. د مثال په توګه hier darf man nicht parken. دلته څوک اجازه نه لري چې موټر ودروي یا هم دلته څوک موټر نشي درولی. verboten چې یو صفت دی د فعل بڼه یې verbieten ده چې د منع شوي یا هم اجازه نه لرلو په معنا ده. د مثال په توګه Handys sind im Unterricht verboten. موبایلونه یا هم د تلیفونونو استفاده په درسي کلاس کې منع ده او یا هم د موبایلونو وړل درسي کلاس ته منع دي. das Gepäck د سفر بکس او یا هم د ټولو هغه شیانو یا بکسونو لپاره چې یو څوک د سفر پر مهال له ځانه سره وړي کارول کیږي. د مثال په توګه das Gepäck ist sehr schwer. سامان یا هم هغه د سفر بکس ډیر دروند دی. schwer د دروند په معنا دی. abgeben د سپارل، تسلیمول یا هم حواله کولو لپاره کارول کیږي. مثلا یو څه یو چاته سپارل یا هم ورکول. د مثال په توګه wo kann ich das Formular abgeben. زه دا فورم یا دا سند چیرته وسپارم. mitnehmen چې دا یو جدا کیدونکی فعل دی معنی له ځانه سره وړل چې دا اکثره د فزیکي شیانو لپاره کارول کیږي، مثلا کتاب، خواړه او یا داسې نورو شیانو لپاره. خو کله کله د مجازي شیانو لپاره هم کاریږي لکه د تجربې یا پیغام وړل له ځانه سره. د مثال په توګه ich nehme meinen Rucksack mit. زه خپل بایک له ځانه سره وړم. Rucksack د بایک یا هم هغه بایک چې شاته اچول کیږي د هغې ته ویل کیږي. der Antrag
چې معنا یې ده د رسمي درخواست یا هم رسمي وړاندیز لپاره دا کلمه کارول کیږي چې اکثره د واده، تابعیت یا هم نورو رسمي وړاندیزونو لپاره کارول کیږي. د مثال په توګه du musst den Antrag vollständig ausfüllen. ته باید دا غوښتنلیک یا هم وړاندیز په بشپړه توګه ډک کړي. vollständig د بشپړ، کامل او یا هم پوره په معنا دی. او لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، ausfüllen د رسمي سند یا هم د کوم فورم د ډکولو په معنا دی. allein چې د یوازې، تنها او یا هم بې کسه په معنا دی. د مثال په توګه ich bin allein zu Hause. زه په کور کې یوازې یم. Die Behörde د دولتي ادارې یا هم دولتي دفتر په معنا دی. د مثال په توګه welche Behörde ist dafür zuständig. کومه اداره د دې کار لپاره مسؤله ده. zuständig د مسؤل په معنا دی. Die Person د شخص یا وګړي لپاره کارول کیږي او دا کلمه اکثره پرته له کوم جنسه د ښځینه، نارینه، ماشومانو ټول لپاره کارېدلی شي. د مثال په توګه das Ticket ist nur für eine Person gültig. دا ټیکټ یوازې د یو کس لپاره اعتبار لري. gültig د اعتبار یا هم معتبر لپاره کارول کیږي. der Geburtsname د زیږون نوم یا هم اصلي تخلص په معنا دی. او دا کلمه اکثره د ښځینه‌و لپاره کارول کیږي، ځکه کومې ښځینه چې وادونه وکړي له هغې وروسته هغوی بیا د خپل میړونو تخلص اخلي. نو په ځینو فورمونو او سندونو کې بیا د ګیبوسنامه مفهوم همدا وي چې د دوی هغه اصلي او هغه اول تخلص هم باید ذکر شي. د مثال په توګه wie ist ihr Geburtsname. ستاسو د زیږون نوم څه دی؟ یا دلته په احترامانه توګه ستاسې لپاره کارول کیږي. das Geschlecht د جنس یا هم جنسیت په معنا دی، چې د انسانانو د جنسي طبقې نر او ښځې معلومولو لپاره کاریږي. د مثال په توګه bitte tragen Sie Ihr Geschlecht in das Formular ein. مهرباني وکړئ خپل جنسیت په فورم کې ولیکئ. eintragen چې دا یو جدا کیدونکی فعل دی، د لیکلو یا ثبتولو لپاره کارول کیږي. der Ausländer د خارجي یا هم بهرني په معنا دی او ښځینه بڼه یې die Ausländerin ده، چې دا کلمه د بهرني یا هم خارجي کسانو لپاره کارول کیږي. د مثال په توګه ist Ausländer und kommt aus der Türkei. هغه بهرنی دی او له ترکیې څخه راغلی دی. getrennt د جدا، بیل یا هم جلا جلا په معنا دی او په ځینو مواردو کې د طلاق شوي په معنا هم استفاده کیږي. د مثال په توګه wir möchten getrennt bezahlen. موږ غواړو جلا جلا پیسې ورکړو، چې دا کلمه اکثره په رستورانتونو، کافي شاپونو او داسې نورو ځایونو کې استفاده کیږي. لیخ د ښځینه یا هم ښځینه جنس په معنا دی، چې دا د انسانانو او حیواناتو دواړو ښځینه او جنسونو لپاره کارېدلی شي. د مثال په توګه diese Form ist typisch لیخ. دا بڼه عموماً ښځینه ده یا هم دا بڼه د ښځینه‌و لپاره جوړه ده. männlich د نارینه یا هم د ټولو نارینه او جنسیتونو لپاره کاریږي، چې دا د weiblich صفت متضاد یا هم gegenteil دی. د مثال په توګه mein Geschlecht ist männlich. زما جنسیت نارینه دی.
لکه څنګه چې مو یادونه وکړه ګیشلیخت د جنسیت په معنا دی. در Angehörige د خپل یا هم خپلوان په معنا ده چې مترادف کلمې بیکانت یا هم verwandt دي، خو د Angehörige کلمه رسمي ده او په رسمي ځایونو، سندونو او همدارنګه روغتونونو کې د استفادې وړ وي. د مثال په توګه nur nah Angehörige dürfen ins Krankenhaus، یوازې نږدې خپلوان کولی شي روغتون ته لاړ شي. bedeuten معنا لرل یا هم معنا ورکولو په معنا ده. د مثال په توګه was bedeutet dieses Wort، د جملې معنا ده دا لغات څه معنا لري. Word د لغات په معنا ده. wiederholen د تکرارولو یا هم بیا ویلو په معنا دی. د مثال په توګه können Sie das bitte wiederholen، کولای شي دا بیا ځلې تکرار کړئ یا هم بیا ځلې ووایئ. verstehen د پوهېدلو یا هم درک کولو په معنا دی. د مثال په توګه ich verstehe dich nicht، زه نه پوهېږم چې ته څه وایي. besuchen د لیدنه کول یا هم ګډون کولو په معنا دی. د مثال په توګه ich besuche meine Großeltern am Wochenende، زه د اونۍ په پای کې د خپل نیکه وانا لیدو ته ځم. Großeltern د نیکه او نیا په معنا دي. Wochenende د اونۍ پای یا هم شنبه او یک شنبه ته ویل کیږي. helfen د مرستې یا هم کومک کولو په معنا دی. د مثال په توګه wer kann dem Kind helfen، څوک کولی شي له دې ماشوم سره مرسته وکړي. die Auskunft د معلوماتو، خبرتیا او یا هم د پوښتنې په جواب کې معلوماتو ورکولو ته ویل کیږي، چې دا کلمه اکثره په رسمي ادارو، ټرمینلونو، کتابتونونو او یا هم په رسمي اسنادو کې کارول کیږي. د مثال په توګه ich brauche eine Auskunft über den Fahrplan، زه د سفر د مهالویش په اړه معلوماتو ته اړتیا لرم. په بل مثال کې وایو vielen Dank für die Auskunft، د معلوماتو لپاره ډیره مننه، چې دا کلمې اکثره د Auskunft شالټه یا هم د معلوماتو په کاونټر کې پوښتلی شي. die Erlaubnis د اجازې په معنا ده. د مثال په توګه hat mir die Erlaubnis gegeben، د جملې معنا ده هغه ماته اجازه راکړه. die Erklärung د تشریح یا هم وضاحت په معنا دی. د مثال په توګه die Lehrerin hat eine gute Erklärung gegeben، ښوونکي یوه ښه تشریح ورکړه. gegeben د geben تیر شوی حالت دی چې معنی ورکول دي. das Dokument د سند یا هم رسمي کاغذونو په معنا دی. د مثال په توګه bitte bringen Sie alle wichtigen Dokumente mit، مهرباني وکړئ ټول مهم اسناد له ځانه سره راوړئ. mit bringen د ځان سره راوړلو په معنا او wichtigen د مهم په معنا دي. das Geld د پیسې یا هم پیسو په معنا دی. د مثال په توګه wir müssen Geld sparen، موږ باید پیسې وسپمو. sparen د سپمولو په معنا دی. genug کافی یا هم په کافی اندازه په معنا دی.
د مثال په توګه hast du genug Geld آیا ته کافي پیسې لري. په بل مثال کې وایو ich habe genug gegessen ما په کافي اندازه ډوډۍ خوړلې. Das Einkommen د عاید درآمد او یا هم تنخوا په معنا دی. د مثال په توګه mein Einkommen ist nicht sehr hoch زما عاید ډیر لوړ نه دی. hoch د لوړ په معنا دی. په بل مثال کې وایو haben Sie ein regelmäßiges Einkommen آیا ته منظم عاید لري. Die Reise د سفر په معنا دی. د مثال په توګه ich mache eine Reise nach Spanien زه اسپانیا ته یو سفر کوم. Die Versicherung د بیمې یا هم تضمین په معنا دی. د مثال په توګه ich habe eine Krankenversicherung زه د ناروغۍ بیمه لرم. Die Botschaft د سفارت په معنا دی. د مثال په توګه ich gehe morgen zur afghanischen Botschaft زه سبا د افغانستان سفارت ته ځم. Das Visum د ویزې په معنا دی. د مثال په توګه für dieses Land braucht man kein Visum د دې هیواد لپاره ویزې ته اړتیا نشته. هولن د راوړل راوستل اخیستل او یا هم ورپسې تلل او بیرته راوړلو په معنا دی. د مثال په توګه ich hole Brot vom Bäcker زه له نانبایي څخه ډوډۍ راوړم. Der Mitarbeiter د همکار کارکوونکي یا هم هغه کس چې له نورو سره یو ځای کار کوي کارول کیږي او ښځینه بڼه یې die Mitarbeiterin ده. د مثال په توګه die Mitarbeiter sind sehr freundlich کارکوونکي ډیر دوستانه او مهربان دي. verdienen د ګټل یا هم وړتیا لرلو په معنا ده. د مثال په توګه ich verdiene 2000 Euro im Monat زه هره میاشت 2000 یورو ګټم. زموږ ویډیو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي او هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي. د لا ډیرو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.